السلام علیکم ګران دوستانو، امید لرم چې روغ او جوړ به یاستئ. دوستانو زه نن یو ځل بیا له معراج خان ټکنیکل یوټیوب چینل څخه ډېر زیات خوندوره ویډیو دوستانو راغلی یم. ویډیو د دې په اړه ده چې موږ د چا لخوا بلاک شوي یو، نو هغه کسان موږ پیدا کړو چې کومو کسانو چې دی موږ بلاک کړي یو، او بل دا چې چا موږ ته زیات کمنټونه کړي دي، چا موږ ته زیات لایکونه راکړي دي، موږ چا انفرینډ کړي یعنی چا غیر فالو کړي او چا موږ له فرینډ څخه ویستلي یو، موږ څوک بلاک کړي دي، موږ څوک ریپورټ کړي دي، موږ چا ریپورټ کړي یو، نو هر څه تاسو ته په همدې ویډیو کې زه دوستانو ښیم. نو هر څه نه مخکې دوستانو تاسو را سره ویډیو تر پایه پورې وګورئ دوستانو. نو دوستانو په لومړي سر کې په ډېر زیات په درنښت باندې هیله کوم ستاسو په سبسکرایب باندې هیڅ نه کیږي، او سبسکرایب ماته دا وړتیا راکوي چې له دې نه ښایسته ښایسته ویډیوګانې ستاسو چمتو کړم. نو مهرباني وکړئ زموږ چینل در سره حتما سبسکرایب کړئ. دا سور سبسکرایب آپشن چې دوستانو تاسو د ویډیو نه لاندې وینئ، په دې سبسکرایب آپشن باندې کلیک وکړئ، او په خوا کې کوم د بیل یا د ګنټې نشان چې راوځي په دې باندې کلیک کړئ دوستانو، او په آل باندې کلیک کړئ دوستانو. او دوستانو که چېرته مو ویډیو لایک کړي نه وي نو مهرباني وکړئ ویډیو لایک کړئ. که نور تاسو شیر کول غواړئ په دې شیر آپشن باندې کلیک کړئ تر څو له دغه ویډیو څخه نور دوستان هم خبر شي. نو دوستانو هر څه نه مخکې به تاسو پلی سټور څخه یو اپلیکیشن ځان لپاره را ډاونلوډ کوئ، چې دغه اپلیکیشن دی دوستانو دا به تاسو ځان دپاره را ډاونلوډ کوئ. زه تاسو ته اوس مهال پلی سټور نه را ډاونلوډ کوم یو اپلیکیشن دی. نو پلی سټور ته به راشئ، هلته به په سرچ کې ورکړئ که هر څه تاسو ورکوئ یا تاسو ورکړئ چې هو بلاک یو آن فیسبوک، دا ورکوئ نو پاس په سر کې ډایرکټ تاسو ته راوځي دوستانو. زه تاسو ته وښیم دغه لومړي سر کې راوځي. که تاسو داسې ورکړل چې هو بلاک یو آن فیسبوک یعنی چا موږ بلاک کړي په فیسبوک کې، نو په دا لومړي سر کې راوځي تاسو ته، نو په دې باندې به کلیک کړئ او دا به ځان لپاره ډاونلوډ کړئ. ما ته یاره ډاونلوډ کړی دی او تاسو به یې ځان لپاره دوستانو ډاونلوډ کړئ. نو کله مو چې دا ډاونلوډ کړو، ډاونلوډ پای ته ورسېد اوپن باندې به کلیک وکړئ دوستانو. کله مو چې په اوپن باندې کلیک کړو په دې کې به خپله فیسبوک آی ډي ور خلاصه کړئ، د کومې آی ډي چې تاسو معلوموئ. نو چې کله مو خپله آی ډي خلاصه کړه، په د لومړي سر کې چې لومړی اپشن دوستانو تاسو وینئ په دې کې لیکلي دي ټاپ پوسټ ټوډے، د نن ورځې ټاپ پوسټونه چې کوم دي که نه، مثلا نن ورځ کې ستا فرینډ کې چا ټاپ پوسټونه کړي یا تا سره کومې صفحې فرینډ وي یا تا سره کومې صفحې لایک وي، هغو کې چا چې دی ټاپ پوسټونه کړي یا ټاپ پوسټونه لایکونه اخیستي دي. په افغانستان کې کربورډ نن پوسټ کړی دی، هغو چې دی ټاپ دي. مثلا د بل کس کړی دی، پښتون غږ کې کړی دی، رحیم صدیقي کړی دی، افغان ټي وي چینل کړی دی. همداسې په لومړي سر کې تاسو دا معلومولی شئ. په دویم کې نیو فرینډ پوسټ، د نوي فرینډ مثلا تا سره کوم نوي فرینډ یو ځای شوي دي، هغو د پوسټونه تاسو ته نن ښیي چې په نن ورځ کې، نو ما سره به نوي نو همدې تاسو معلومولی شئ. زه به دا فرېږدم. به ته لیکلي دي چې هو لایک یور پوسټ موسټ ټاپ لایکرز، تاسو ته چې دی څوک ټاپ لایکونه کا، مثلا چا درته ټاپ لایکونه کړي، زیات لایکونه درته چا کړي، نو په دې طریقې سره تاسو هغه معلومولی شئ. نو دوستانو دغه دي چې ما ته چا ټاپ لایکونه کړي دي. ګوره دوستانو تاسو وینئ چې ما ته چا لایکونه زیات کړي دي. ما په خپله چې دی زیات لایکونه اخیستي دي یوې ایډي لپاره، بیا ما د بلې ایډي نه خپل ایډي ته زیات لایکونه ورکړي دي. نو همداسې په دې طریقې سره معلومولی شئ. نو را درومو بل اپشن ته. ګوره دوستانو دلته په دې اپشن کې لیکلي چې هو کمنټ آن یور فیسبوک موسټ، چا موږ ته چې دی ټاپ کمنټونه کړي دي. په دې طریقې سره تاسو معلومولی شئ چې چا موږ ته زیات کمنټونه. ګوره ما ته 5 کسانو کمنټونه کړي دوستانو. نو که دوستانو ستاسو زه هر اپشن داسې وښیم نو طریقه به زیاته رانه اوږده شي. نو زه تاسو ته وښیم چې تاسو ته هغه پته ولګي دوستانو. په دې کې تاسو لیکلی چې زموږ کومو ویډیوګانو ته زیات لایکونه شوي دي، فوټو ته زیات لایکونه شي، په دې کې تاسو چې دی ټول کتلی شئ. په دې کې لیکلي دي، په دې اپشن کې تاسو ته دوستانو لیکلي دي، نو تاسو چا لخوا چې دی غیر فعاله شوي یاستئ، نو په دې کې تاسو لیدلی شئ چې موږ د چا لخوا چې دی غیر فعاله شوي، نو په دې طریقې سره تاسو معلومولی شئ چې هر چا لخوا تاسو غیر فعاله شوي، مثلا د هر چا لخوا چې دی انفرینډ شوي یاستئ، نو په دې طریقې سره تاسو معلومولی شئ چې هغه کسان تاسو انفرینډ کړي یاستئ. نیټ سلو دی دوستانو، ټول دغه نه راخیستم، زه تاسو ته دا کره واخلم. نو دوستانو زه چې دی د هیڅ چا لخوا چې دی غیر فعاله شوی نه یم، یعنې هیڅ چا لخوا چې دی زه انفرینډ شوی نه یم، ځکه دا زما آی ډي نوې ده، نو زه چې دی چا لخوا نه یم انفرینډ شوی. نو په دې لاندې بل کې تاسو کولی شئ چې چا لخوا بلاک شوي یاستئ چې هغه کسان هم وګورئ. خو زما آی ډي نوې ده، زه د هیڅ چا لخوا بلاک شوی هم نه یم او نه ما څوک بلاک کړي دي. نو په دې طریقې سره تاسو کولی شئ چې دغه شی نه چې ما تاسو ته ویل دا پیدا کړئ چې چا لخوا بلاک شوي او چا لخوا انفرینډ شوي. په دې کې ټولې طریقې شته دی، تاسې پر خپله وګورئ دوستانو.
نو دوستانو په دې هیله چې دغه ویډیو مو خوښه شوي که ویډیو مو خوښه شوي حتمن در سره لایک او شیر کړئ. میراج خان ټیکنیکل یوټیوب چینل حتمن در سره سبسکرایب کړئ. مننه دوستانو، خوشحاله اوسئ.